یو فریسی د عیسی مېلمستیا وکړله. هغه د فریسی کور ته لاړو او خوراک ته کېناستو. نو په هغه ښار کې یوه زناکاره ښځه چې د عیسی د راتلو نه خبر شوه چې د یو فریسي په کور کې میلمه دی، نو قیمتي عطر یې د مرمرو په عطردان کې راوړل. هغه د عیسی د خپو سره رستو ودرېده او په جړا شوه او د هغه خپې د هغې په اوښکو لمدې شوې او هغه هغې په خپلو ویښتو وچې کړې او ښکلې کړې او عطر یې پرې واچول. کله چې د هغه کوربه فریسي دا ولیدل نو د ځان سره یې وویل که دا سړی چرې رښتینی نبي وي نو هغه به په دې خبر وي چې دا لاس وروړونکې ښځه څوک ده او دا څنګه ښځه ده، یعنې یوه ګناهګاره ده. عیسی د هغه په زړه پوه شو او ورته یې وفرمایل چې شمعونه زه تا ته څه ویل غواړم. هغه وویل چې ووایه مالکه. عیسی ورته وفرمایل چې د یو سودخور 2 قرضدار یو، یو ته یې 500 دیناره قرض او په بل یې 50. د دواړو سره د قرض ورکولو هیڅ درک نه و، نو دواړو ته یې وبخل. نو اوس ووایه چې په دې دواړو کې به د هغه سره زیاته مینه کم یو کوي. شمعون جواب ورکړ زما په خیال چې کم سړي ته زیاتې وبخلې. عیسی وفرمایل چې بېشکه ته صحیح وې. بیا ښځې ته مخ ورواړولو او شمعون ته یې وفرمایل چې ته دا ښځه وینې، زه ستا کور ته رالم او تا زما د خپو دپاره اوبه قدرې هم رانه کړې، خو دې ښځې زما خپې په خپلو اوښکو لمدې کړې او هغه یې په خپلو ویښتو وچې کړې. تا زه ښکل قدرې نه کړم، خو د کوم وخت نه چې زه راغلی یم هغه لګیا ده زما خپې ښکلوي. تا زما سر په تیلو غوړ نه که او هغې زما په خپو عطر واچول. زه تا ته دا ویم چې هغې دومره مینه وکړه ځکه چې د هغې ډېر ګناهونه بخلي شوي دي. د چا چې لږ ګناهونه بخلي شوي وي هغه لږه مینه کوي. بیا عیسی هغې ته وفرمایل چې ستا ګناهونه وبخلي شول. نو مېلمنو په خپلو کې وویل چې دې لا څوک دی چې ګناهونه هم بخي. او بیا عیسی هغې ښځې ته وفرمایل چې ته خپل ایمان بچ کړې، په خیر لاړه شه.